د هند دفاع وزیر پاکستان ته په ګواښ ویلي د اټومي وسلو کارونه یې د سیاست برخه نه ده، خو که ډیر د پاکستان له لاسه مجبور شول کیدای شي دا سیاست بدل کړي. د هند دفاع وزیر راجنات سنګ بحران ایالت ته د سفر په ترڅ کې د اټومي وسلو د تجربو له یو مرکز څخه د لیدنې پر مهال ویلي هند د یو اټومي هیواد په توګه له اټومي وسلو څخه د استفادې نه کولو سیاست ته ژمن دی او تر اوسه یې په کلکه عمل پرې کړی دی، خو دا ژمنتیا مو په شرایطو پورې اړه لري. د اټومي وسلو د قوانینو له مخې هند لومړی د اټومي وسلې د کارولو حق نه لري، خو که چا پرې اټومي برید وکړ نو کولی شي خپلې اټومي وسلې پرې ضد وکاروي. ښاغلي سنګ دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په دې وروستیو کې له هند سره د کشمیر د یو ځای کولو په پیښه پاکستان توند غبرګونونه ښیي او په کشمیر، لندن او د پاکستان نورو سیمو کې د هند پر ضد توند لاریونونه رهبري کوي. پاکستان دغه راز له ملګرو ملتونو غوښتي چې د هند د وروستي اقدام په اړه د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې ده.